سلامونه ستړي مسئ له ژوندون ټلویزیون څخه خبري ټولګي ته مو هرکلی کوو. له هر څه وړاندې د مهمو مسایلو سرټکي. د امریکا د غوښتنو دوام. امریکایي استازي وایي اسلامي امارت یې له نړیوالې ټولنې سره کړي ژمنې عملي کړي. د جرمونو په وړاندې اقدام. اسلامي امارت له 2000 ډیر کسان د جنایي جرمونو په تور نیولي. د خبریالانو ځورونې دې نه کیږي. د بریتانیا د خبریالانو ملي ټولنې د افغان خبریالانو پر وړاندې محدودیتونه غندلي. او په بهرنیو خبرونو کې به وګورئ چې هند کې د ترافیکي پیښې له امله 22 کسان مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي. بیا هم ښه راغلاست. نن دوشنبه د روان لمریز کال د غبرګولي یا جوزا د میاشتې 14مه نیټه ده. په پیل کې کورني مسایل. اسلامي امارت له نړیوالو سره کړي ژمنې عملي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وایي که د افغانستان نوی حکومت له نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې غواړي نو د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته دې درناوی وکړي. پر همدې مهال سیاسي شنونکي زیاتوي چې په افغانستان کې د غربیانو د ګټو لپاره لوبه روانه ده او پر اسلامي امارت غږ کوي چې د یو حاکم نظام په څیر دي د اتباعو ټولو حقونو ته غاړه کښېږدي. خو یو شمېر نور وایي ګاونډي او د سیمې هیوادونه دي د اسلامي امارت د رسمیت پېژندلو لپاره زمینه برابره کړي. پر افغانستان د اسلامي امارت له حاکمیت شاوخوا 10 میاشتې پوره کیږي، خو په دغه موده کې د نړۍ کوم هیواد له لوري په رسمیت نه دی پېژندل سوی چې دغې چارې هم سیاسي او هم اقتصادي ستونزې ډېرې کړي دي. خو د نړیوالې ټولنې له لوري د افغانستان اسلامي امارت رسمیت پېژندلو لپاره یو لړ شرایط چې په هغه کې د یو ټول شموله حکومت جوړولو، ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه او د بشري حقونو رعایتول وړاندیز شوي دي. تازه امریکا یو ځل بیا له نوي حکومت څخه غوښتي چې له نړیوالې ټولنې سره پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. که د افغانستان نوی حکومت له نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې غواړي نو د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته درناوی وکړي. ډمګړی نوي حکومت داسې اقدامات ترسره کړي دي چې د نړیوالې ټولنې د اندېښنو سبب شوي او د تعامل پر ځای فاصلې رامنځته کړي دي. زه ټینګار کوم چې نوی حکومت د ژمنې عملي کړي څو نړیواله ټولنه په افغانستان کې په پراخو فعالیتونو لاس پورې کړي. پر همدې مهال سیاسي شنونکي وایي که اسلامي امارت غواړي د یو حاکم نظام په څیر نړۍ سره تعامل وکړي د افغانستان اتباعو ټول حقوق دي ورته ورکړي. باندې قانوني حقوق دي دا دې ته باید غاړه کیږدي او دا باید پلي کړي. بیا هغه وخت کې کولی شو موږ دا وکړو چې نړیوال موږ سره په چل کې دي که په دروغ کې دي او څوک ملامت دي. فلحال خو موږ چې ګورو نړیوال څه وایي برحقه ده ځکه خبره ګوري چې ښوونځي د ثانوي د نجونو بند دي. خو یو شمیر سیاسي شنونکي بیا وایي چې نړۍ هم د افغانستان اسلامي امارت سره دوه مخي سیاست کوي او د سیمې او نړۍ هیوادونه باندې غږ کوي چې د افغانستان اسلامي امارت سره په ګډه یوې روغې جوړې ته نږدې سي تر څو د افغانستان نوی حکومت په رسمیت وپېژندل سي. زه باید ووایم چې د امریکا متحده ایالات هم خپل استراتیژیکې موخې لري. دوی نشي کولی چې ټول وخت د نورو هیوادونو د حکومتونو جوړونې وکړي. موږ په 21م قرن کې یو. هر هیواد باید د خپلو عنعناتو د خپل تاریخ د خپل هویت سره سم یو حکومت ولري. دا نشي کېدی چې ټول وخت د افغانستان خلکو ته نړیوال حکومتونه جوړ کړي. ښه به دی چې هم نړیوال او هم زموږ ګاونډیان او همداسې د افغانستان اسلامي امارت ژر تر ژره یو داسې روغې جوړ ته نږدې سي تر هغو د دوی د تعامل فاصله کمه سي او د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپېژندل سي. او که نه دغه تحریمونه او دغه سیاسي او اقتصادي خراب وضعیت زموږ د خلکو دا به د یو لوی ناورین د بشري مخکې کي. انتوني بلینکن یا د څرګندونې پر داسې مهال کوي چې د افغانستان اسلامي امارت په کراتو ویلي چې دوی د نړیوال ټولنې ټولې غوښتنې پوره کړي دي. له 2000 ډیر کسان یې د جنایي جرمونو په تور نیولي. د کورنیو چارو وزارت وایي په تېره یوه میاشت کې ډېری خلک د نشهیي توکو په قاچاق او د مختلفو جنایي جرمونو په تور نیولي دي او ډاډ یې ورکړ چې هڅه کوي د جنایي جرمونو کچه 0 ته راټیټه کړي. پر همدې مهال شنونکي د ټولو جرمونو ریښه بېوزلي او فقر یادوي او له اسلامي امارت غواړي چې د فقر د ختمېدو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي.
د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت وایي په یوه میاشت کې یې له 2000 ډیر کسان د جنایي جرمونو په تور نیولي دي. د دوی په وینا یاد کسان یې د نشهیي توکو په قاچاق او د نورو مختلفو جرمونو په تور نیولي دي چې له دوی سره یو مقدار وسلې، مهمات او نشهیي توکي هم نیول شوي دي. نوموړي همدا راز زیاته کړې د جنایي جرمونو کچه د پخوا په پرتله ډیره راټیټه شوې او هڅه کوي چې دغه کچه صفر ته راټیټه کړي. په تېره یو میاشت کې د اسلامي امارت ځواکونو 2000 کسه شاوخوا د بېلابېلو جنایي جرمونو په تړاو نیولي دي. د جنایي پیښو کچه که څه هم د پخوا په پرتله ډېره کمه سوې ده، خو لا هم موږ کوشش دا کوو چې دغه کچه صفر ته ټیټه شي. په ورته وخت کې کارپوهان وایي د ټولو بدبختیو او ناخوالو اصلي علت بیکاري او فقر دی. دوی په اسلامي امارت غږ وکړ چې د بشري ناورین په ختمېدو د فکر وکړي. جنایي جرمونه مختلف لاملونه لري په یو ټولنه کې، چې زموږ په ټولنه کې دوه مهم لاملونه دا دي چې یو فقر ده او بل د قانون نه پلي کېدل دي په ټولنه کې. نو که دغه دوه اصلو ته توجه شي د حکومتونو لخوا نه جنایي جرمونه کېدای شي راکم شي او غیر د هغې نه په بندي کولو یا په مجازاتو باندې تنها جنایي جرمونه موږ نشو کولی چې له منځه یوسو. هممهاله یو شمیر نور شنونکو په افغانستان کې د ناخوالو او بېوزلۍ او جنایي جرمونو پړه پر ګاونډیو هیوادونو اچوي. د جنایي جرمونو د زیاتېدو عامل همدغه څه د پاسه د څلورو لسیزو نظامونه دي چې د پردیو یرغلګرو هیوادو سره د سیمې او ګاونډیو هیوادو زموږ پر ولس او پر هیواد باندې ټپل شوي دي او مسؤلیت یې همدغو نظامونو پر غاړه ده. ولې دوی ونه کولی شول چې د هیواد او د ولس ته هغه څه چې لازم و ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم اسلامي امارت مختلف کسان د ځینو جرمونو په تور نیولي وو، خو پوښتنه دا ده چې آیا دغه ډول نیونې به د جنایي جرمونو په کمېدو کې مرسته وکړي؟ د بریتانیا د خبریالانو ملي ټولنې د افغان خبریالانو په وړاندې د طالبانو زیاتېدونکي محدودیتونه غندلي. دې ټولنې نن په یو اعلامیه کې ویلي چې اسلامي امارت باید د افغان خبریالانو خپل سرینې ونیي او محدودیت ودروي. څو ورځې مخکې د خبریالانو نړیوال فدراسیون اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ ورځ تر بلې محدودیتېږي. د بریتانیا د خبریالانو د ملي ټولنې په نننۍ اعلامیه کې د اسلامي امارت لخوا د دوو خبریالانو د وهلو او ټکولو باندې خواشیني څرګنده شوې ده. دوی وایي چې اسلامي امارت تورن شوی چې دا خبریالان یې ځورولي. د اسلامي امارت د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي چې دا دوه خبریالان د رسنیز فعالیت لپاره نه بلکې د په خبره د جنایي دوسیې په خطر نیول شوي وه چې یو تن یې وختي له بنده آزاد شوی. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د یوناما له مشرې دیبرا لاینز سره کتلي. دغه لیدنه چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او د یوناما د مشرې دیبرا لاینز ترمنځ وسوه، پکښې د افغانستان په اقتصادي وضعیت او د خصوصي سکتور پر ودې خبرې شوي دي. د یوناما مشرې ویل د خصوصي سکتور ودې لپاره له ګڼو مرستندویو ادارو سره د همغږۍ د رامنځته کولو په موخه د چینلو په جوړولو کار کوي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په خپلو خبرو کې د یوناما د مشرې له سفره مننه وکړه او زیاته کړه چې افغان حکومت له ټولو هغو بنسټونو سره د همکارۍ پوره نیت لري چې د افغانستان د بهبود او ترقي لپاره هلې ځلې کوي. متکي دا ډول ناستې مثبت وبللې او د یوناما له کارونو یې ستاینه وکړه. د بغلان ولایت په دریو ولسوالیو کې چې د مخکني جمهوري نظام پر مهال د ځایي خلکو ترمنځ شخصي دښمني او وسلوالې غلاوې ډېرې وې، اوس د دغو ولسوالیو اوسېدونکي وایي چې د اسلامي امارات په راتګ سره په سیمه کې امنیت ډاډمن شوی او د وسلوالو غلا او سربیره شخصي دښمنۍ هم کمې شوي دي. بغلان ولایت کې د اسلامي امارت مسؤلین وایي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د خلکو په ځورولو لاس پورې کړي. د بغلان بنو پولیسار او د سلا ولسوالۍ چې د مخکني جمهوري نظام پر مهال پکې د ځایي خلکو ترمنځ شخصي دښمنۍ او وسلوالې غلاوې ډېرې وې. اوس دغه ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې د اسلامي امارت په راتګ سره یې امنیت ډاډمن شوی او دوی خپلې ورځنۍ چارې بې ستونزو مخ ته وړي. یعنی دولت آرامیز همین باشه، خواستیم از همین طلبان همین باشه، آرامیز دزدی نیست، حرامزایی نیست، بازار منافقی نیست. یعنی دولت خوب است، ما از همین چیزی از همین قبول داریم. همینه وضعیت شهر ما خوب است، وضعیت مردم هم انشالله خوب است.
به او حد و اندازه نیست که مردم سر و صدا میکند بیرون و به او حد و اندازه ما مردم نیستیم. خب وضعیت ما مردم خوب است. ان شاء الله مکمل کلی مردم به کاروبارش رسیدگی میتونه، یک کدام مشکلی وجود نداره بیخي به کلی. د یادو درې واړو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د اسلامي امارت په راتلو سره په سیمه کې امنیت ډاډمن دی او دوی بې ویرې خپل کارونه ترسره کوي. تا دی سلام میرفتیم 100 پاتک بود به میل میزد، اگر قرآن میرنه قرآن اونوس میزد، بلغت میزد که او سکو پیسه بده. این تو یک خاطره های بد داشتیم. پاتک حکومت کلش دزدا بود رفتن تا یا ایران رفتن تا کوه برام درس رفتن یا افغانستان. قبلا حکومت قبلی یک دشمنیا بود، سریرای مردم بازار دیسلام مردم رفتن نمیتونست. در یک مسیری از اینجا که فرضاً تا دیسلام 5 کیلومتر یا 6 کیلومتر راه، 5 کیلومتر راه 6 جای 10 جای پاتک انداختگی بود. دشمنیای شخصی مردم، سریرای مردم بود، مردم با آسانی بازار رفتن نمیتونست. د اسلامي امارت مسؤلین په بغلان ولایت کې وایي چې هیڅ چاته به دوی اجازه ورنکړي چې شخصي ډلې جوړې کړي او یا هم د خلکو په ځورولو لاس پورې کړي. موږ په ټول بغلان کې عموما خاص کر په اندرابونو کې هیڅ چاته موږ اجازه نه ورکوو چې دلته بیا غلاوې وکړي، ډلې جوړې کړي، ټپلې جوړې کړي، خلک وځوروي او همدا رقم شخصي تربګنیو ته دا خلک هغه ورکړي، ادامه ورکړي. هیڅ چاته موږ اجازه ورکوو نه. له نظامي نه تر ملکي ټولې ادارې الحمدلله موږ دې ته ژمن یو. سابق که بود هر خانه اینها سنگر بود، کل اینها دشمنی داشت. د اندرابونو اوسیدونکي وایي چې په بنو د سلا او پلیسار ولسوالیو کې اسلامي امارت په ښه ډول د دوی امنیت نیولی او د هیڅ چا لپاره امنیتي ګواښ شتون نه لري. نورګل اندړوال، ژوندون تلویزیون، بغلان. دیني مقدساتو ته سپکاوی د هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان رسوي. د افغانستان اسلامي امارت ویان او د اطلاعاتو او کلتور وزارت د نشراتو معین ذبیح الله مجاهد د ټویټ په یو پیغام کې د هندي چارواکو له لوري د اسلام مبارک دین ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته د ګستاخانه الفاظو کارول غندلي او غوښتنه یې کړې چې د دغه ډول ګستاخانه اعمالو له بیا تکرار څخه ډډه وکړي. نوموړي ویلي دیني مقدساتو ته سپکاوی د نړۍ د مسلمانانو احساسات راپاروي او باید د نړۍ مشران یې د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په ورته وخت کې د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزارت هم د هندي چارواکو یاد عمل غندلی او ویلي دی چې دغه ډول کړنې کولی سي د هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان ورسوي. د ننګرهار اوسیدونکي له اسلامي امارته غوښتنه کوي چې د درملو د لوړې بیې مخه دې ونیسي. دوی وایي پخوا به یو پاکټ درمل په 10 افغانۍ وه، خو اوس مهال دغه درمل 3 برابره سوي دي. درمل پلورونکي بیا د درملو لوړې بیې مني، خو په وینا دولت پرې محصول لوړ کړي او په خبره آن په تورخم هم دغه درمل نه راپرېښودل کیږي. د ننګرهار د عامې روغتیا مسؤلین هم د درملو نرخ لوړېدل مني. دوی وایي هڅه کوي چې احتکار کوونکي سره قانوني چلند وکړي. نورحال زموږ د همکار میرویس انتظار په دې راپور کړي. په ننګرهار کې د ګرمۍ د موسم په رارسېدو سره ګڼ شمېر خلک په دغه ولایت کې د ملاریا او مرقې ترڅنګ په زیاتو نورو ناروغیو اخته کیږي. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي د ناروغۍ سربیره په بازارونو کې د درملو نه شتون او لوړو بیو دوی ته اندېښنې پیدا کړي. دوی له شته نظام غواړي چې د نرخونو کنټرول برخه کې دې جدي اقدام وکړي او د احتکار کوونکو مخه دې ونیسي. ټول مریضان د عوامو ته زور ورځي او دې کې د دولت کومه دغه نشته، د عوامو نه زور وځي. اوس یو شی په 100 روپیو مخکې اوس په 200 روپیو ته ختلی دی. نو دا خو ټول زور د عوامو نه وځي. موږ او تاسو هغه څه کوي، دولت یې څه کوي؟ موږ غواړو چې دغه تورخم لاره خلاصه شي، تورخم باندې بهادر ټول مالونه باید په دغه لار باندې راشي. تیر وختونو کې به دلته مارکیټونه ښه وو، د خلکو زندګي مو ورسره ښه وه. اوس هغه مالونه چې مخکې به په 10 روپۍ پیدا کېدي اوس په 50 هم نه پیدا کېږي. خلک غریب دي، مشکلاتو سره مخ دي. دغه مارکیټونو کې حتی د ریړوانانو کارونه هم نشته دی. دغه دوایانې چې مخکې په کوم ریټونو راتلي اوس تقریبا په 500 کې 80% ته رسېدلي دي. ډېر تاوانونه خلکو ته اوړي او دا د عوامو سره دغه دی. په ورته وخت کې بیا درمل پلورونکي وایي درمل په بازارونو کې په نشي حساب دی او محصول یې څو چنده لوړ شوی چې د دې له امله د درملو قیمتونو کې لوړوالی راغلی. دوی له اسلامي امارت غواړي چې په تورخم دې د درملو راوړو ته اجازه ورکړل شي تر څو د خلکو ستونزې او مشکلات حل او قیمتونه راټیټ شي. بازارونو کې زموږ مال شارټیج سره مخامخ ده. موږ ته مالونه نه راځي، شرکتونو سره مالونه کم دي. که چې مخکې شرکتونو سره مالونه وو موږ ته په ښه ریټ راکول. اوس چې کله د خپله شرکتونو والا پوهېږي چې لارې خلاصې کړي، شرکتونو ته سهولتونه ورکړي چې شرکت مال راورسي، نو موږ به دغه مال په ارزانه راکړي او په ارزانه به خرڅ کړو. اوس نسبتا زموږ کارونه هم ډاون دي،
مخکې چې موږ 100% کار اوس تقریبا په 50% کارونه زموږ کم شوي دي. شراکت دا زموږ مال چې په تورخم باندې راځي د وایي بس ورنۍ راپرېږدي معتبر پاټک کې ور تورخم کې په مشکل تورخم کې چې ونیسي د جلال آباد ګمرک له ورکوي او یو مشکل جوړ دلته مطلب د لسو شیخ شلو لاړ دوایانو باندې دوی زه چې څومره سوچ کوم ټیکسونه جوړ کړي دي نو موږ د دې شته نظام نه غواړو چې دغه ټیکسونه په دوایانو باندې راکم کړي. په ننګرهار کې د درملو د اتحادیې مشر هم یاد ستونزه مني او په وینا چې د هیواد روان وضعیت د دوی پر کارونو تاثیر کړی. نوموړی له دولت غوښتنه کوي چې د خلکو ستونزې او مشکلاتو ته د حل لار پیدا کړي. موږ یو وارد کوونکی هیواد په توګه باندې په وچه کې مهاري موږ رسمي بندرونه نه لرو نو د دوا د قیمت یوازې دا نه تاسې ګاونډي هیواد چې خپل تولیدونکی هیواد دی هغې نه موږ 15% تقریبا 80 یا 15% د پاکستان نه همداسې د ایران نه همداسې د چین نه همداسې د زموږ د نورو ګاونډي او لرې پرتو هیوادونو نه موږ چې درمل راوړو نو د هغې اغېزې واقعي زموږ په مارکیټ باندې شتون لري او کیدای شي ولس چې د ډېر نورو ناهیلیو سره ژوند کوي رواني فشار لاندې دی کیدای شي د دغه اغېزې مور باندې تاثیر ولري او د دغه غږ یو پورته کړی چې دوه قیمته شوې ده. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس بیا هم یاد ستونزه مني او په خبرۍ یوازې په ننګرهار کې د درملو نرخونه نه دي لوړ شوي بلکې په نړیوال بازار کې هم بیو تغیرات کړی. هغه وایي هر هغه څوک چې په خپل سر د درملو قیمتونه لوړوي دوی به ورسره قانوني چلند کوي. ټول مارکیټونه د هر شي اجناسو قیمتونه لوړ شوي دي دواګانو قیمت هم لوړ شوی دی یو د خانه چون موږ دواګانې اکثره د نور هیوادو څخه راځي هغوی خپل ټکسونه پرې لوړ کړي دي څومره ماته معلومه ده 15% یا 20% د دواګانو قیمت هم لوړ شوی ده د هغو ملکونو څخه چې موږ ته راواردېږي او د بل لخوا د کراګانو لوړوالی ده د مصارف د لارو دي دې یو وجه کېدای شي د دواګانې یو څه اصل لوړې شوي خو په هغه قیمت لوړې شوي نه لکه څنګه چې خلک ادعا کوي یا بعضو دواخانو والا د خپل دغه موقع نه استفاده کوي او خپل دغه دوا په لوړ قیمت خرڅوي. په افغانستان کې د اسلامي امارت له راتګ سره سم نړیوالو په شته نظام ګڼ شمېر بندیزونه ولګول چې د دغه سره نه یوازې په بازارونو کې درمل ګران شوي بلکې په خوراکي توکي هم اغېز کړی او د پخوا په نسبت یې بیې لوړې شوي دي. غوښتنې دا دي چې اسلامي امارت په بازارونو نظارت وکړي تر څو د لوړو بیو مخه ونیول شي. میرویس انتظار ژوندون راډیو تلویزیون ننګرهار. زابل کې 2 تنو د لیسانس دوره بشپړه کړه. په زابل ولایت کې د میرویس خان نیکه زابل د لوړو زده کړو له مؤسسې څخه 2 محصلین فارغه سول. یاد محصلین د ریاضي، فیزیک، کیمیا او بیولوژي څانګو څخه فارغ شوي دي. نور حال زموږ د همکار محمد لال امیري په چمتو شوي راپور کې. له 4 کلنې انتظار وروسته دغه محصلینو نن ورځ د خپل ښه راتلونکي لپاره جشن نیولی و چې ګواکې د دوی هیلې نور د ثمر په لور دي. د همدې مراسمو پر مهال د میرویس خان نیکه زابل د لوړو زده کړو مؤسسې مسؤل وویل دا لومړی ځل دی چې له همدې مؤسسې څخه محصلین فارغه کېږي. هغه د فارغ التحصیل محصلینو تعداد 2 تنه وښودی. زموږ میرویس خان نیکه زابل د لوړو زده کړو مؤسسه په 1990 کال کې تاسیس شوې ده. 3 ښوونځي لري، اقتصاد، زراعت او تعلیم و تربیه. او اوس فعلا دپاره 2 شاوخوا کې موږ فارغین لرو چې له هغې جملې څخه 3 فارغین دي او ټول محصلین چې زموږ په پوهنتون کې دي هغه 900 دي. پر همدې مهال فارغه شوي محصلین اسلامي امارت د کار غوښتنه کوي. د دوی په خبره دولت د کار زمینه ورته برابره کړي تر څو ټولنې ته د خدمت په موخه هڅې وکړي. موږ دغه فارغت څه دی په دې معنا نه دی چې موږ یوازې فارغه سو، نه زموږ د دغه څخه مو هدف دغه دی، زموږ دغه هیله مو امید مو دغه دی چې موږ ته دولت هم کاري زمینه برابره کړي په دې بخش کې او موږ پر دندو باندې وګماري او تر څو پورې موږ ټولنې ته خدمت وکړو او موږ ټولنې د اوږو بار ونه ګرځوو بلکې موږ ټولنه په پښو باندې ودرو. دولت دا ده چې موږ ته د مشتري دغه زمینه برابره کړي بهر کې یا په داخل د هېواد کې تر څو پورې موږ د نور ملکونو سره ځان برابر کړو د تعلیم وسیله. د زابل ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي ولایتي اداره ژمنه ده چې دغه فارغه شوي محصلینو ته دندې برابرې کړي تر څو دوی ته خپل حق ورسیږي. بل ولایت د میرویس خان نیکه د لوړو زده کړو مؤسسې په لومړي ځل 2 تنه محصلین فارغ شول. د زابل ولایت ولایتي اداره ودې ته ژمنه ده چې دغو فارغ شوو ځوانانو ته
د کار زمینه برابره کړي او مستحق ته خپل حق ورسیږي. په زابل کې دغه 72 تنه محصلین پر داسې مهال فارغه کیږي چې لا هم په هیواد کې د بیکارۍ کچه لوړه ده او په زیات شمېر کسان د هیواد څخه په دې نوم وتلي چې دلته کار او روزګار نشته. محمد لال امیري، ژوندون راډیو ټلویزیون، زابل. باغلان کې بې کیفیته او تاریخ تیر خوراکي مواد نیول سوي. د بغلان امنیتي مسؤلین وایي د دغه ولایت په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې تر وخت تیر او بې کیفیته خوراکي توکي نیول سوي دي. دغه راز مسؤلین پر تجارانو او پلورونکو غږ کوي چې دا ډول تر وخت تیر مواد دي نه پلوري که نه قانوني چلند به ورسره وسي. دغه تاریخ تیري خوراکي توکي د بغلان ولایت امنیه قومندانۍ له لوري نیول سوي. د همدې قومندانۍ ویاند وایي یاد 400 کارټونه مواد یې د مرکزي بغلان ولسوالۍ په مربوطاتو کې نیولي دي. د بغلان ولایت امنیه قومندانۍ د درنو جرمونو سره د مبارزې مدیریت زړورو سرتیرو د مرکزي بغلان ولسوالۍ اړوند مختلفو نقطو کې تاریخ تیر شوي مواد نیولي دي چې دغه مواد تقریبا 400 کارټنو ته رسیږي او دغه لړۍ به دوام لري. موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ د هیوادوالو صحت ته ضرر پېښ کړي او هغه مضر او مخرب اشخاص به نیسو او قانوني چلند به ورسره کیږي. د درنو جرمونو سره د مبارزې ولایتي مسؤلین وایي تجاران او پلورونکي دي تر تاریخ تیره مواد پر خلکو نه خرڅوي. د دوی په خبره د سخت قانوني چلند سره به مخ شي. زه خصوصا ټولو هیوادوالو ته دا خبره ورکول کوم چې دغه شیانو کې د موږ سره همکاري وکړي. په کومو ګودامونو کې چې دغه شیان خرڅېدل موږ سره د هماهنګي کوي او موږ ته د خبر راکوي او ټولو دکاندارانو ته او ټولو ګودام والو ته خصوصا تجارانو ته دا خواهش ته کوو چې دغسې شیان دې نه خرڅوي. بالغې نه چې دغه شیان یې خرڅ کړل نو قانوني چلند به ورسره کیږي. یاد دې وي په افغانستان کې یو شمېر پلورونکي د خلکو له مجبوریته ګټه اخلي او پر دوی بې کیفیت او تاریخ تیره خوراکي توکي پلوري چې د دیني عالمانو په خبره ګټه یې حرامه ده. له ژوندون ټلویزیون څخه مو خبري ټولګه همدومره وه. له خپلو ټولو تخنیکي او خبري همکارانو څخه په مننې د خدای په امان.